کې یو اغزن تار فقط بیلتون راوستی دی، نور بیلتون د دوی ترمنځ نشته دی. دوی دوه ورونه دي، نیم په منځ. په کوم دغه کې خوشحاله ملک کې خوشحاله افغانستان کې خوشحاله که پاکستان کې؟ موږ په دې کې خوشحاله چې دا ملک د افغانستان دوه ورونه چې دي دوی څه حساب د دې نو هغه اوس تابعیت دغه ځای اخیستی، هغو ته کارټونه ورکړي، یا پاکستاني شوي هخوا اوسېږي دې خوا نه شي دوه ورونه دي د یو مور بچي دي او موږ دا نور دې خوا اوسېږو. ایزایي اوسېدونکی دی، دا پیدا کړه، د سره خبرې اترې وکړو. تاسو هم د موږ سره اوسئ. سلام کاکا جان، ستړی مه شئ. ښه راغلاست. هرکلی راته وایي، زموږ ننداره خپرونه ده او انځور ټي وي ده. دا دې ځای ته څه نوم وایي او ستا خپل نوم څه دی؟ زما نوم نادر خان دی او دې ځای ته بینشی کنډه وایي. بینشی کنډه وایي. بینشی کنډه ورته وایي. دلته رالو وختي دغه د څو ګنټو را په دې خوا ګرځو، یو خو باران هم ورېږي، یخني هم ډېره زیاته ده، خو رالو په دې شوق باندې یو د چکر نه خوند واخلو، دویم دا زګنې خلکو ته وښیو. دلته چې د پاکستان دغه اغزن تار راتېر شوی دی، دغه اغزن تار پخوا په کوم ځایونو باندې، اوس په کوم ځای باندې دی؟ پخوا خو د ازغن تار نه وه او نښه داسې ویل کېده چې موږ انګرو کنډه ورته وایو، ډېر اخوا دی. دا اخوا و، دا د تېر دولت کې راغی، دې ځای ته راورسېده، د یو قماندان راغلی او کوچیان نو دغه ځای ته داسې میخاردار ورساو. وختي مې وکتل چې دوه کورونه دي، اخوا هم یو روډ دیره دی، یو دې خوا بل روډ دیره دی، هغه څه حساب دی؟ کیمرامین ماما لږ رامخکې شه. دغه ځمکه چې کومه ده دغه د یوه سړي ده، خو دا جال یې په من تېر شوی، نیمه کلې ده، خو نو څا خوا ګرده او څه ځای خوا ګرده، یو شانې خلک دي، یو شانې رنګ دی، یو ورونه دي، یو ورونه دي. او دا راته ووایه دلته د ژوند څنګه تېرېږي؟ ستونزمن دی، اسانه دی، څه ډول دی؟ یاره ژوند داسې ده چې دلته واورې کېږي، سخت ژوند دی، خو زموږ بل ځای نشته چې دلته اوسېږو او ناست یو. ښه، دا راته ووایه دلته د پاکستاني عسکرو لخوا او د اسلامي امارت لخوا دلته جنګ جګړې را پېښېږي یا نه؟ هو پروس کال شوې وه او دوه درې ځل جګړې وشوې. هغه ځای چې دا ښکاري چې د پوستې نه شاته په دغه ځای کار کوو، په دغه باندې هم جنګ وشو. یعنې ته څه فکر لري، یعنې په خپل ان باندې که ووایې دغه ویډیو دې خلک ګوري او انشاءالله ته به تشویق هم کړي، که چېرته دغه ازغن تار چې دی خپلې ساحې ته واړئ، دا حکومت به برلاسې شي؟ یاره نو انشاءالله چې کوشش وکړي، ولې نه برلاسې کېږي؟ ښه خبره ده. او دلته ډېر اقتدار د هغوی دی که د دې ځای د خلکو دی؟ یاره ډېر اقتدار اوس د هغو خلکو دا ده چې هغه په زرونو اوسېږي، درې کمربنده پراته دي، او زموږ خلک لږ دی دلته نشته، شتون کم لري. یعنې د حکومت نه هم چې دی لکه دا ارزو توقع ده چې رالي شي دلته دوه درې کمربندونه دلته نفوس ډېر دغه ځایونه چې دی په امن کې شي او تاسو هم په سوکالۍ کې ژوند وکړئ. دا راته ووایه د څو کالو په را په دې خوا دلته اوسېږي، رکوټوالې، خاپوړې، هر څه دلته کړي دي که نه؟ هر څه دلته پیدا شوي وو او دلته اوسېږو او همدلته یو، همدلته هم ژوند دی، همدلته هم ژوند دی. ښه، او پخوا د ازغن تارونه نه وو، ورونه دواړه یو ځای وو، اوس ورونه یې بېل کړه. اوس یې بېل کړه. پخوا به دا ګاډي تله او دغه خلک او موږ دا یو خلک یو. زما ترونه اوس په خپله د جال نه خوا ایسار شوي. او دا سړک چې دی دا تېر حکومت افغانستان حکومت والی د پاکستان؟ نه، دا شخصي وهل شو، دا تېر وخت دا تېر وخت شخصي وهل شو. دا چې کله شخصي ووهل شو نو بیا به چې دی د دوی څه کار شو چې دې خوا ترې راواخېستل د خپل دغه نه؟ دا دواړه حکومتونه دلته نه وو، خو دا یو قبایل علاقه وه، غیر علاقه وه. دا حکومت هم اخوا د ظاهرشاه د دور نه او دغه حکومت هم اخوا دا نه و. دا په دې تېر دولت چې راغی، دا په دغه دولت کې دغه حکومت هم راغی، دا هم راوښود. ته اوس په کوم دغه کې خوشحاله یې، ملک کې خوشحاله افغانستان کې خوشحاله که پاکستان کې؟ موږ په دې کې خوشحاله یو چې دا ملک د افغانستان، افغانستان ملک دی، په دې کې خوشحاله؟ په دې کې خوشحاله یو. تابعیت د دې ځای لرئ که د هغې ځای؟ د افغانستان لري. افغانستان تابعیت لرئ. او دغه خلک چې دلته اوسېږي دا دوه ورونه چې دي، دوی څه حساب د دې؟ نو هغو اوس تابعیت دغه ځای اخیستی، هغو ته کارټونه ورکړي، یا پاکستاني شوي هخوا اوسېږي، دې خوا نه شي راتلی. دوه ورونه دي د یو مور بچي دي او موږ دا نور دې خوا اوسېږو. والا دا یو جالبه خبره ده، د ځان سره واخلئ کتونکو. د کاکاجي نه هم ډېره مننه کومه چې ډېرې خبرې را سره وکړې. ولا نه پوهېږم چې دلته به په بارډر کې به ډېرو خبرو ته اجازه وي یا نه، خو موږ وکړې. الله دې پکې خیر واچوي. تاسو هم ډېره مننه چې زموږ خپرونه ګورئ. ښه د باد شي کاکاجي، ډېره مننه. ښه ژوند.